دا غیر مقلدینو پسندیدہ شخصیت ابن تیمیہ پخپل کتاب حوال الاحتفال صفحہ نمبر 21 کی لکھی چې د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم د محفل میلاد تعظیم او د سالانه محفل میلاد انعقاد ځنې کسان کوي او کم خلک چې په ښه اراده او نیک نیت د محفل میلاد دا محفلونه جوړي نو په دې کې هیڅ شک نشته دوی له الله تعالی عظیم اجر او ثواب ورکوي ځکه چې په دې محفلونو کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تعظیم او تکریم کیږي قدرمنو د پروګرام په دې برخه کې اوس زه د سلور منټو د پاره خاص کوم قاری عبدالستار صاحب ته چې راشي په سلور منټه کې یو څو کړه خسته د نعت شریف مونږ ته وایي قاری عبدالستار صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إذا ما خستان بين شملتا نزار زار سار خادم مكلا ولم چید بار بار ولم چید بابا اے زما خستان بین شملتا نزازا زا سارا خادم مکڑا ولم چید بار بار ولم چید بار زان سارا ملام کان خلقنا پسم کڑا شکر یومکا خلو شکر یومکا زان سلام علامکا خلقنا پسم کڑا خلو شکر یومکا خلو شکر یومکا کلا بجارو وهم کلا باکم دیدار زما خستان نبی شملتا نزار زار شملتا نزار دیر کل جانا مین تا دزل درمان میں بس دلا ایمان میں بس دلا ایمان میں دیر کل جانا بس دل ایمان میں بس دل ایمان میں تازما دستر گتار تازما دزر قرار اے زما خستان نبی شملتا نزار زار شملتا نزار زار اے زما خستان نبی شملتا نزار زار زار سارا خادم مکڑا وینم چیدی بار بار وینم چیدی بار زار سارا نزدی مکان خواک دروزی مکان منا باد پوی مکان منا باد پوی مکان زان سرل زدیم کان خواک دروزیم کان مینا باد پویم کان مینا باد پویم کان ستڑی دنیا نیام خوخم دمین کان اے زما خستان نبی شملتا نزار زار شملتا نزار زار اے زما خستان نبی شملتا نزار زار زار سارا خادم مکڑا ولم چید با